اغلې نفیسه صافی چې ده په افغانستان کې ده او دا د شمشاد ټلویزیون خبریاله ده. غوښتنه یې همدا وه چې زه هم غواړم چې اغلې هوسۍ باندې خبرې ولرم او ډېره خوشحاله وه ستا لپاره. نو صافی په خیر راغلی، ستړې مه سې، خدای دې راوله. سلامونه تاسو ته خوشحال صاحب، سلامونه هوسۍ اندړ زمونږ ویاړلې او له افتخار نه ډکه خورکۍ ته هیله ده چې دواړه به روغ جوړ او د پوره روغتیا جامې به مو په تن وي او خوشحاله یم چې په دغه مجلس کې یم او وخت راکړلی شو چې له خپلې یوې ویاړلې خور سره خبرې اترې ولرم. ډېره مننه، ډېر زیات په خیر راغلی، ستړې مه شې، ورته یې مهرباني. سلامونه او نیکې هیلې. ډیره مننه کور مو ودان. خوشحال صاحب لومړی خو حد نه لري چې څومره خوشحاله یم. خپلې خویندې ګورم چې یو داسې ځای کې دي چې هغه زما لپاره نه بلکې د ټول افغانستان خویندو لپاره ډیر لوی افتخار او ویاړ دی. الله دې وکړي چې همداسې افغاني خویندې وځلیږي، لا هم وځلیږي، نړۍ ته دې دا ثابته کړي چې موږ هم که چیرته هر څومره قیودات په موږ وځدي بیا هم موږ یو چیرته رسیږو او موږ ځلیږو، حتما او حتما ځلیږو. د هوسۍ په دغه ټول کردار کې د لوی افغانستان یو تصویر هم ښکاري. که چیرې پښتانه افغانان یو ځای شي حتما لوی افغانستان به داسې یو تصویر ولري لکه څنګه چې هوسۍ زموږ تر مخ ناسته ده، لکه څرنګه چې هوسۍ موږ ته ویاړ راوړي. نو د لوی افغانستان یو داسې تصویر پکې ښکاري چې حتما که چیرې موږ یو ځای شو موږ به یو غټ لاسته راوړنه هم ولرو، نړۍ ته به هم د یو ځواب په توګه ودرېږو. د دې ترڅنګ د خویندو هڅې خوشحال صاحب او هوسۍ یو څه ته مو پام اوسیږي. کله چې یو خور یوه جلۍ هڅه کوي نو دا ټولو ته یوه بابیزه ښکاري او داسې څه ښکاري چې ګویا یوه جلۍ هڅه کوي خدا زه د دې نه به څه جوړېږي که نه، دا دې کیني کور کې دې ظرفونه ومینځي، کېدنې بچیان دې سنبال کي، زه هم مور یمه، کېدنې داسې دې وکړي. ولې همدغه ټولنه همدغه کله کله کورنۍ چاپیریال دا ټول حتما هڅه کوي هجوم پرې راوړي چې دا دې کیني صرف د دې لپاره د کار وکړي چې کور دې څنګه راټول کړي. خو کله چې همدغه ښځه یو ځای ته ورسیږي بیا هماغه کورنۍ هماغه ټولنه هماغه خلک راضي وي دا ما پورې مربوط ده، دا زمونږ ویاړ ده، کار مشکل به هماغه ښځې ګاللی وي. ولې ویاړ به بیا وروستی هغه خلک کوي چې مخالفتونه یې کړي دي، مشکلات یې ورته جوړ کړي، ویاړونه به بیا هغوی مخې ته وړي. ای کاش دغه فرهنګ له منځه ولاړ شي. هغه خویندې چې هڅه کوي د هڅې په وخت کې موږ لاس ورکو، هغه خویندې چې یو څه جوړېدل غواړي هغې وخت کې موږ لاس ورکو تر څو چې وروسته دا ګیله پاتې نه اوسیږي. د دې ترڅنګ یوه خبره بله چې زموږ په افغانستان کې زموږ په افغان ورونو کې شته، د خور لپاره تحصیل ننګ ګڼو، د خور لپاره تعلیم ننګ ګڼو. خو کله چې یوه میرمن په ټولنه کې وګورو چې هغې تحصیل کړی دی، تعلیم یې کړی دی، یو څوک جوړ شوي دي، بیا هغه د ځان لپاره غوره ګڼو. هو دغه تحصیل کړې ده، پوهه ده، زه غواړم دې سره ژوند جوړ کړم. خو ته چې کله نشي کولی خپلې خور ته تعلیم او تحصیل زمینه برابره کړې، د بل لپاره یوه پوهه ښځه وړاندې کړي، ځان لپاره هم د غوره کولو حق نه لري. دغې برخه کې د خویندو هڅې او د دې ترڅنګ د دوی د خپل د حقونو غوښتل ډیر مهم دي. پوهیږم اوسۍ به هم پوهیږي د یوې ټولنې تهداب موږ میندې جوړوو. که زه پوهه نه اوسم، که اوسۍ پوهه نه اوسیږي، سبا ته به نه زما زوی نه زما لور پوهه اوسیږي. نو د دې لپاره چې یوه ټولنه باثباته پوهه او ښایسته ټولنه ولرو چې په هر لحاظ باندې ښه اوسیږي، د دې لپاره د خویندو تعلیم و تحصیل ډیر ضرور دی چې اوسۍ او د دې ترڅنګ نورې خویندې چې افغاني دي پښتني دي دا یې لوی او ښه مثال دی. د دې ترڅنګ له اوسۍ نه یوه پوښتنه زما ده چې دوی خو پارلمان ته راغلي دي ودرېدلي دي، له خویندو لپاره یې هڅه څه ده؟ زموږ خویندې په داخل کې
تعلیم تحصیل او دغه برخې نه لرې پاتې دي. څه کول غواړي؟ کله اول خو زه غواړم چې دغه غږ لومړی زه واورم چې اوسۍ کامیابه شوله په پارلمان کې، او دا به یوه لویه کامیابي زما لپاره وي، د هغه خویندو لپاره چې په داخل کې دي او هڅې ستاسې مثبتې ګڼي. د دې ترڅنګ ستاسې هڅه به څه وي د خویندو لپاره که چېرته تاسې کامیابه شئ او پارلماني رایه مو وګټله، هغه خویندې چې په داخل کې له تعلیم نه لرې پاتې دي، له تحصیل نه لرې پاتې دي، تاسې به څه ورته وکړئ په پارلماني برخه کې که چېرته ځینې خویندې غواړي چې تحصیلي بورسیې لاسته راوړي یا وغواړي چې هلته لاړې شي، دې لپاره به هم ستاسې کوم پلان وي که نه؟ او راځو دې ته سوشل میډیا په برخه کې هم هوسۍ یوه خبره وکړله چې ځینې جنجالونه موږ لرو، بلې دا زما لپاره هم شته، نورو ښځو لپاره هم شته. ولې دغه ټکی موجود دی؟ هوسۍ ته یو لوړ مقام کې لوبېږي، ته د ښځو نمایندګي کوې فعلا، ولې میډیا زموږ د اذهانو په برخه کې اوس هم هماسې غلطه ولاړه ده؟ ولې غلطه ولاړه ده؟ زه پوهېږم چې منفي فعالیتونه به واوسېږي، خو دلته د مثبتو فعالیتونو بیلګې هم شته. زه د افغانستان په منځ کې ناسته یم، پوره حجاب مراته ولې راځم په سوشل میډیا کې خبرې کوم، ستا هڅې ستایم، یا هغه مثبت ګامونه چې نور اخلي هغه ستایم، یا خپل غږ پورته کوم نورو ته یې رسوم. زما په نظر دا مثبت کار ده. خو نن یا د دې ترڅنګ په ټوله کې ووایم په افغانستان کې دا یو داسې څه ده چې خلک یې داسې غلط ګڼي. د دغه شعور د له منځه وړلو لپاره زما او ستا هڅې مهمې دي، زما او ستا هڅې قناعت ورکول مهم دي. پوهېږو چې دا به سخته وي، زما لپاره هم سخته وه، ما ډېر څه له لاسه ورکړي دي دې کې چې زه میډیا کې ناسته یم او خبرې کوم. بله خبر دا چې د دې ترڅنګ چې سوشل میډیا کې هوسۍ ناسته ده یا مثلا پر پارلماني ټاکنو ته یې ځان نوماند کړی دی، یوې خبرې ته پام ولرئ. ما د لوی افغانستان یادونه هم وکړله، بل مې دغه خبره ډیره ضرور ده هغه خویندو او ورونو لپاره چې اروپا ته تللي او یو څو انګلیسي کلمات استعمالوي، یو داسې څه ځان ګڼي چې زه ولا اروپا کې تللې یم، خپله ژبه باید له لاسه ورکړم، خپله ژبه باید له یاده وویسم. هوسۍ ناسته ده ښه په افغاني فرهنګ باندې، 6 کلنه تللې ده جرمني ته، ولې په پښتو کې ذره تغییر نه دی راغلی؟ څومره په کره پښتو باندې ده غږیږي، څومره ښایسته غږیږي، او د دې ترڅنګ ښه ښایسته ټیکری هم په سر دی. ویاړ په داسې خویندو باندې، داسې خویندې دي لا ډیرې شي، لا دې هم میدان ته راشي ترڅو زموږ د افغانو خویندې لږې سترګې سرې هم شي او داسې په ویاړ سره وویل شو چې موږ افغانې خویندې هم راغلي یاستو، نن په نړۍ سره چیلنج کوو چې موږ هم یو څوک یاستو، موږ ته که هم زمینه مساعده شي انشاءالله چې په نړۍ کې به وځلیږو. هوسۍ بیا هم خوشحاله یم، زه صرف ستا لپاره دومره کولی شم له خپلې پاڼې نه ووایم چې هغه افغانان چې په جرمني کې دي تا ته دې رایه درکړي، د دې ترڅنګ یو څو ملګري او دوستان پیژنم، هغې ته په شخصي شکل باندې به مسیج وکړم ترڅو رایه درکړي. ستا کامیابي به زموږ کامیابي وي او انشاءالله چې کامیابیږي به او دغه خوږ او ښایسته غږ به په موږ باندې اورېدل کېږي، بیا هم لا وځلیږي، لا هم کامیابه اوسي. ډېره مننه غلې صافۍ، خوشحاله اوسئ. کور دې ودان ځواک صاحب او وندر صاحب هم راغلي دي، مخکې له دې چې هوسۍ خبرې وکړي زه لنډه خبره کوم. دا خبریالان دي همداسې اغلې هوسۍ چې یوه دفعه موقع په لاس ورسي ډېرې خبرې کوي درته، نو ته به خبرې کوې، خو له هغې مخکې اندر صاحب تاسې هم په خیر راغلی، ځواک صاحب تاسې هم په خیر راغلی، دواړه ستړي مه شئ، ډېر په خیر راغلی. مهرباني وکړئ اغلې هوسۍ. تاسو ته دې سلام ورسي. ډېره مننه هوسۍ، مهرباني. ایمان هم برخه بس خوري ډیره مننه، تاسې ډیره مهرباني ده چې تاسې ما په دغه سترګو وینئ او تاسې هم د موږ ویاړ یاست چې دلته په افغانستان کې د ښځو د حقونو له خاطره په حساب جنګېږي او غږ پورته کوئ. ډیره مننه. ډیره مننه. نور سوالونه مو دومره ډېر وکړل چې ما ځان سره نوټ کړي بیخي نه دي. ټول عمومي پوښتنه یې همدا وه چې زه پوه شوم ځکه د دې خبرې نه مې خو دا ښې خبرې وې. آفرین دې. ډېرې ښې خبرې وې، ډېر اساسي پوښتنه یې دا وه چې تاسې کامیاب سئ، افغان نجونې چې د تعلیم دروازې ورباندې تړل سوي دي، تاسې به د یوې فعالې په توګه یا مثلا هغه څوک چې په جرمني کې اوس واک او صلاحیت لري او
لاسرسی ورته لري، بورسونو کولی سي ورته زمینه برابره کړي، د تعلیم زمینه ورته برابرولی سي، آنلاین یا نور کومکونه کولی سي دغه نجونو لپاره چې د تعلیم نه بې برخې دي؟ ما خو همیشه یو څو ویډیوګانې مې چې جوړ کړي دي، همیشه مې دغه غږ پورته کړی ده چې تعلیم د ښځو حق ده، باید از دغه حق څوک جنې وانخلي. او طبعا که زه دغه جي ته ورسېږم چې د ما اما په کولو باندې هلته په افغانستان کې موږ خویندو ته کومک کیږي او د هغو ته کومه لاره خلاصیږي، هغه به زه طبعا دغه کوشش به کوم چې دې ته زه دغه زمینه ورته مساعده کړم چې د درس ووایي. په دې چې ما په نظر درس لکه د چا چې سترګې ورته خلاصوي او د یو کلي د دنیا ته چې درس یې نه ویلی لکه هېڅ شی چې څوک ونه لري. ما ته دغسې درس ډېر مهم شی ده او زه طبعا غواړم چې زموږ په افغانستان کې هم ښځې دغه چانس ولري چې زده کړې وکړي. ډېره مننه. اغلی فولاد تاسې هم ستړي مه شئ، په خیر راغلی. انشاءالله خبرې کوو. یا یعقوب اندړ صاحب مهرباني وکړئ، اغلی هوسۍ ستاسې د کورنۍ غړي هم ده، نو مهرباني وکړئ تاسې څه لرئ، څه ویل لرئ دې ته، او د دې نه مو څه زده کړي یا څه مو ورښودلي؟ ډیر قدرمن خوشحال صاحب، زه خپل نوبت اول ځواک صاحب ته بیا فولاد صاحب ته ورکوم، په اخر کې به بیا زه خبرې وکړم. موږ تاسې میلمانه تاسې نوبت ورکړم، بس زه به بیخي ورته ورکوم. ځواک صاحب ډېر په خیر راغلی، ډېره مننه چې دعوت دې ومنه، کور دې ودان. مهرباني وکړئ، مرکه دې که ډېره اورېدلي لږه دې اورېدلي، نو باور لرم چې لږ هم ته واورې موضوع اخلې، که نه دې اخیستې بیا زه به تشریح کړم. سلامونه او نیکې پیرزوینې خوشحال صاحب محترم تاسو ته او زموږ او ستاسو د وطن ویاړلې خور ظریفه اندړ ته ډېره بخښنه غواړم او نورو ټولو ملګرو ته دلته چې موږ سره په لایف کې دي او څومره لیدونکي دي. په خبرو پیل مې په دې کوم چې دا ډېر د ویاړ ځای دی چې زموږ د وطن یوه لور دې سټیج او دې مقام ته رسېدلې، او انشاءالله چې تاسو به د دې ټولنې او بیا په ځانګړي ډول د افغان پیغلو دپاره به تاسو یو مثال ګرځئ. کله چې افغان مهاجرین که په اروپا کې دي، که امریکا کې دي، که د نړۍ په هر ګوټ کې دي، چې په دغه ډول باندې مهاجر کېږي، دا په دې معنا نه ده چې موږ د دو سره سیالي نسو کولی، دا په دې معنا نه ده چې موږ تر دې شاته یو. نو تاسو یې ښه مثال یې. د تاسو په څېر نور خویندې دي چې هغوی ډاکټرانې دي، انجینرانې دي، پیلوټانې دي، نورو برخو کې دوی زده کړې کړي دي، ځانونه یې رسولي دي. یو له هغو له ډلې نه تاسو یاست او د ځوان نسل لپاره تاسو یو ښه مثال ګرځېدلی است. او په څنګ کې دا چې تاسو په فرانکفورټ کې د فرانکفورټ پارلماني ټاکنو ته ولاړ یاست، زه د دغې لایف له لارې خپلو ټولو ملګرو ته، ټولو دوستانو ته، څومره هم دغه لایف ګورئ، له تاسو نه مې غوښتنه هم دا دی چې هر څه ممکن مو په لاس وي هغه وکړئ، ولاړ سئ هوسۍ خور ملاتړ وکړئ، رایه ورته ورکړئ او د دې په کامیابېدو باندې به دې کې هېڅ شک نشته. یو ډېره جالبه خبره غواړم تاسو ته وکړم. زموږ په وطن کې چې کله به د پارلمان ټاکنې کېدلې یا نورې ټاکنې به کېدلې، نو دغه وکیلانو په دا ډول غیر ممکن خبرې به کولې چې زه درته دا کوم دا کوم دا کوم دا کوم، ټولې به وعدې وې. خو تاسو تر اوسه پورې د هوسۍ خور په خبرو کې یو شی تاسو درک کړي چې صداقت د دوی په خبرو کې، د دوی په څېره کې ده. وایي چې زه کوشش کوم چې ستونزې ورته حل کړم یا ورته کم کړم. دوی خپل هغو نه خبر دي، صلاحیتونو نه، چې دوی ته تر کومه حده پورې صلاحیت ورکول کېږي، څومره کار کولی شي. نو ستاسو د صادقه پاتې کېدو نه او د رښتینولۍ نه دې مننه چې د خپل ولس سره دومره صادق او رښتونې پاتې کېږئ، په درواغو باور نه لري، په رښتینولۍ باور لري. او نور انشاءالله چې یو شی بل غواړم دلته اضافه کړم، ډېرې خبرې نه غواړم وکړم. که چیرې زه تاسو ته دلته په جرمني کې ازادي غواړم، تاسو ته د پارلمان، دا د فرانکفورټ بلکې د ټول د جرمني د پارلمان دروازه درته خلاصه غواړم، هلته ازادي درته غواړم. نو له دغه ځایه په افغانستان کې شته حاکمیت باندې هم غږ کوو چې دغه ځواک په څېر په لکونو په میلیونونه ځوانان دغه غوښتنه له تاسو نه لري چې په افغانستان کې هم زموږ خویندو دپاره ښوونځي خلاصې کړي، پرېږدئ چې دوی ژوند وکړي، هغه حقوق چې الله تعالی دوی ته ورکړي هغوی دغوی ځینې برخمن سي. نور زه ځانګړې وینا نه لرم، تاسو باندې ویاړو او انشاءالله چې تاسو به مخته ځئ. د افغان ځوانان او افغان پیغلې ستاسو تر شا ولاړ دي. هوسۍ خور تاسو مخته، موږ مو تر شا. مننه.
ډیره مننه ځواک صاحب. تاسو هم دغسې یو ډیر مثبت مثال یاستي مونږ د افغانانو په ټولنې کې، او همیشه مو په خپلو خبرو کې ډیر خدمت خپل وطن ته کړی ده. نو تاسو نه ډیره مننه چې ماته مو داسې ښایسته لغتونه او خبرې مو راته وکړلې. ډیره مننه. بس زه به یو خبره اضافه کوم. اغلی حسین سي ځواک صاحب دیم دغه کمپاین کې برخه واخیستله، فولاد صاحب واخیستله، زه درسم، نفیسه صاحب ایستلو، اندر صاحب خو د کورنۍ غړی ده، خو بس هم در سره یې که نه. نو فکر وکړه چې ټول فرانکفورت دې تر شا ودرېده. فولاد صاحب ډېر په خیر راغلی، ستړی مه شې، خدای دې راوله وروره. سلامونه، مینه او درناوی تاسو ته محترم خوشحال صاحب او دواړه قدرمن خویندو ته، تاسو ته ښاغلی ځواک صاحب، اندر صاحب، محترم ډاکټر صاحب، انشاءالله ټول سره روغ او جوړ اوسئ. ما د حسین جانې دا کومه کیسه چې واوره، دا باور وکړه ټولنې ته یو الهام و. وګورئ یو مېرمنه د افغانستان نه راځي، د صفر نه پیل کوي، بالاخره ستونزو سره مبارزه کوي، هغه کم هوډ چې لري، کم باور چې پر ځان لري، د هغې په اساس تر هغه ځای رسېږي چې د اروپا په څېر یو هېواد کې ځان کاندیدوي او بالاخره ټول ټاکنو ته ودرېږي، چې واقعا دا زما دپاره یو ویاړ ده. او د ده دا مبارزه یوازې د ده لپاره نه ده، دا نورې مېرمنې هڅوي، هغه مېرمنې چې زموږ او تاسې په هېواد کې محکومې سوي دي، محرومې سوي دي، او دا بعضې کلتوري او عنعنوي سیستم چې موږ او تاسې متاسفانه غلط سیستم لرو، داسې ټکولې دي. کله چې حسین جانه ګوري زده کوي او نور هم هڅول کېږي. نو زه په دغه شیبه کې د ټولو افغان پلرونو نه، افغان ورونو نه او ملګرو نه هیله کوم چې په مېرمنو باندې د باور ولري، هغوی پرېږدي چې خپل استعدادونه راوښیي، فعالیتونه وکړي، او دغه کوم اپرچونټیانې چې دي، کوم سهولتونه چې په اروپا کې دي، په امریکا کې دي، هغوی ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي او بالاخره خپل ځان ثابت کړي، لکه چې حسین جان یې خپل ځان ثابت کړی ده. یو تعداد نارینه موږ او تاسو لرو چې شپه ورځ خپل غږ پورته کوي چې باید مکتبونه خلاص شي، باید اپرچونټیانې زنانو ته ورکول شي. خو کله چې پوښتنه وکړې چې تا خو 10 کاله اروپا کې تېر کړي یا 15 کاله د اروپا کې تېر کړي، ستاسو مېرمنې سبق ویلی وی یا په کور کې کېنولې دي، د اروپا په څېر ځایانو کې، د امریکا په څېر ځایانو کې هغوی ته اجازه نه ورکوي چې زده کړي وکړي، چې واقعا د تاسف ځای ده. ستاسو بحث مې واورېدی، ټول سوالونه حل سول، خو زه غواړم چې یو لنډ سوال تاسو د حسین جان نه وکړئ چې تاسو څنګه یو نفر نه ده فالو کړی. افغاني ټولنه خو تاسو ته معلومه ده خوشحال جان، اوس دا مېرمنه که یو فالو کې بل ترې خفه کېږي، بل فالو کې بل ترې خفه کېږي، دې ډېر ښه کار کړی چې هېڅوک یې نه دي فالو کړي، او تر څو هغه څوک ورنه ګیلې ونه کړي. نو حسین جان یې لکه د یو ورور په صفت درپسې ولاړ یو، هڅوو دې، تشویقوو دې، حمایه کوو دې، څه چې زموږ په توان کې، زموږ په وس کې ټول افغانان به در سره ودرېږي. او افغانانو دا د تاسو وجیبه ده، فریضه ده چې تاسو یو مثال وړاندې کړئ. تاسو باید نړۍ ته وښایئ چې پښتانه او افغانان د ښځینه ضد نه دي، د هغوی د پرمختګ ضد نه دي، د هغوی د تحصیل او د تعلیم ضد نه دي. بخصوص د ستاسو د ماشومانو پلار څخه ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو ته اجازه درکړې ده چې تاسو د دغه اپرچونټیانو او سهولتونو نه ګټه پورته کوئ، او بالاخره اوس وګورئ د افغانانو ویاړ استئ. زه به خپل مایک بند کړم، د نورو دوستانو یارانو خبرې به واورم. باعزته اوسئ. ما اول غوښتل چې تاسو نه ډیره مننه وکړم. تاسو د مونږ افغانانو ته په خپل کار کې، په خپل دغه میډیا کې، مخصوصا پښتنو ته ډیر کمک کوي او ډیر معلومات مونږ ته چې شاید ډیر شیان نه شاید په خبر نه چون مونږ دلته په مکتبو کې د افغانستان تاریخ او نه مو دا ویلی که نه، خپله مو کوشش کړی دی چې یو څه زده کړو، که د سوشل میډیا نه ده، که د یعنې لارې مو ورته پیدا کړي دي. خو داسې چې تاسې یې کوئ دغه یو ډېر لوی خدمت ده او د دغه نه هم تاسو نه ډېره مننه. باعزته اوسئ. زه به یوه جمله بله هم ووایم. ګران افغانانو، تقریبا 2200 نفره ناست یاست دلته په اروپا، په امریکا او بالاخره په نورو هیوادونو کې چې موږ او تاسو ژوند کوو. نه باید زموږ او تاسو ماشومان یا بالاخره کنکي ځوانان یا نور ځوانان د خپل فرهنګ نه، خپل کلتور نه، خپل عنعناتو نه، خپل تاریخ نه لرې پاتې شي. نو ځکه موږ دغه کم تاریخي کتابتون چې جوړ کړی د پشتون لیګسي، دکې ما د افغانستان د دولتي نصاب کتابونه
د لومړي ټولګي نه تر 12م ټولګي اچولي دي چې زنانه هم کولی سي دغه زده کړې وړیا ترلاسه کړي او نارینه هم کولی سي، یعنې د خپل افغاني نصاب او د ده په څنګ کې منګه د انګلیش یا د امریکا د هیواد هغه رسمي او دولتي نصاب مې هم اچولی ده. یعنې که په هر د پښتنو په هر کورنۍ کې یو نفر هم د امریکا د نصاب څخه فارغه سي نو ډېر زیات اپرچونټیانې به واخلي، کار به پیدا کړي، زده کړې به وکړي او بالاخره د نړۍ دروازه به ورته خلاصه سي او د پرمختګ کلي به په لاس راوړي. ډېره زیاته وبخښئ، مهرباني وکړئ. زه به صاحب کور ودان خوشحاله اوسئ. اندړ صاحب ته به بیخي وروستیو کې خبرې وکړئ. ډاکټر صاحب مسکا ته به نوبت ورکړو. بالکل همداسې ما نظر هم همدا ده. ستړي مه شئ، وخت مو په خیر، مهرباني وکړئ. زه پایل نه خپرونه کې تاسې وایي، زه باور لرم چې ټوله خپرونه مو واورېدله. ستاسو خبرې اورو. سلامونه خوشحال رور تاسو ته، حسیب ځواک ته، پولاد رور ته، خوسی خورکۍ ته چې د دې خپرونې ځانګړې میلمنه ده، نفیسه خور او ټول هغه کسان چې لاندې مونږ اوري او ستاسو لایف ته ناست دي. بالکل زه د خپرونې پیل نه له تاسو سره وم. باور وکړئ زه په خوسی خورکۍ باندې دومره ویاړم چې زه له خوښۍ نه په جامیو کې نه ځایږم. خوسی خور د هغه ټولو خلکو پر مخ کلکه څپېړه ده چې وایي پښتانه د تعلیم او د ښځې د پرمختګ ضد دي او پښتانه ښځو ته واک نه ورکوي. نه خیر، پښتنې ملالې ډېرې بااستعداده دي، پښتنې ملالې ډېرې تکړه دي، خو فقط فرصتونه ترې د ژوند شرایطو اخیستي دي، نو ځکه دوی نشي کولی په کامل ډول خپل هغه هوش او ذکاوت نړۍ ته ښکاره کړي او ورڅرګند یې کړي. نو هوسی خور د تنا په فرانکفورټ کې د افغان میرمنو نه په نړۍ کې د افغان میرمنو نماینده ده او ویاړ ده او موږ پرې ویاړو او موږ یې تر شا ولاړ یو. دا صحیح ده چې موږ به په فرانکفورټ کې در سره نه یو خورکۍ، خو زموږ دعا له تاسو سره ده. موږ به تاسو ته ستاسو د بریا دپاره دعا کوو. دویم قدم کې هغه څه ته چې زه اشاره کول غواړم، ګورئ مونږ په دې اواخرو کې په بهرنیو هیوادونو کې په پراخه سطحه په مهاجرت مو راغلو. زموږ تنکۍ ځوانان پیغلې په دې هیوادونو کې مهاجرې شولې، اما متاسفانه که ته دوی وګوري دوی ټوله ورځ په میډیا کې ښکته پورته کیږي، بر ناحقه ولې زده کړې نه کوئ؟ په خارج کې خو د زده کړو اپرچونټي فوق العاده ډېره ده، لاړ شئ پوهنتونونه ولولئ، کالجونه ولولئ، ځانونه ورسوئ. همدا یو وخت ده چې تاسو بدلون راولئ. راتلونکي کې به همدا تاسو په همدې ملکونو کې چې یې کیدای شي همداسې لوړو څوکیو ته ورسیږئ او د خپل هیواد او د خپلې کورنۍ نوم روښانه کړئ. زه به دلته یو مثال درکړم. ګورئ دا ممداني هم همداسې مهاجر راغلی و، اما نن په نیویارک کې والي شو. ولې زما افغان نشي کېدلی؟ خو زما افغان کوشش نه کوي. که موږ ټول په ځان باندې کوشش وکړو موږ هر څه کولی شو. کوم استعداد چې پاک پروردګار په موږ او تاسو کې ایښی دی د نړۍ په ډېرو قومونو کې نه لیدل کېږي. نو راځئ چې د دې فرصتونو نه ګټه واخلئ، لکه حسیب ورور غوندې په ځان کار وکړئ. ماشاءالله د افغان ځوانانو ویاړ دی. پولاد ورور ته وګورئ په خارج په دومره مصروفه ژوند کې تاسو ته د کتابخانه ایجاد کړی، د دې نه غټ کار نشته دی. دلته شته ټول ځوانان او پیغلې د اصلي افغانیت څرګندونه کوي چې زموږ اصلي افغاني کلتور موږ ته څه راښودلي دي، موږ باید څه وکړو. زه هم لکه د هوسۍ خور غوندې یو افغانه مهاجره یم، اما ما هم په زرو ستونزو په زرو مشکلاتو باندې چې زما د لارې په سر و، ژبه یې یوه خوا زما دپاره مشکل و، دا زما حجاب بله خوا زما دپاره مشکل و، اما د دې هر څه سره باور وکړئ ما لاس و ګرېوان وکړل، مبارزه مې ورسره وکړه، تر یو حده مې ځان رسولی دی. نو موږ نجونو چې کولی شو تاسو ځوانان خو یې زر مرتبه باندې کولی شئ، ځکه تاسو ته فرصتونه ډېر دي. نو راځئ چې ټول په ګډه سره په خارج کې تحصیل وکړو، له دې ځای نه ډک لاسونه خپل هېواد ته ستانه شو. له هغه ځای خو مو هېڅ رانه وړل، حداقل له دې ځای چې بیرته ستنېږې تا سره باید یو څه وي چې ته هغې زخمي او خوږ او په جنګ ځپلي هېواد کې ته هغې نه ګټه پورته کړې او هغې ته یو په لوړو سترګو ورننوځي چې زه له تا نه داسې په جنګ او په دغه کې وتلی وم، اما خپل وخت مې بهر خالي نه ده ضایع کړی، شر مې نه ده ضایع کړی، ما یو څه وکړل. نو هوسۍ خورکۍ موږ ټول در پسې ولاړ یو، موږ ستا لایفونه ستا برنامې هر څه به شیر کوو، دغه مو له وسه کېږي او تا به په دعاګانو کې تل یاد ساتو. نو زه د نورو مشرانو وخت نه نیسم، وخت به ورکړو نورو ملګرو ته. نړۍ مننه. ډېره مننه مسکا، مهرباني وکړئ. ډیره مننه تاسو د خبرونه او رښتیا هم موږ مخصوصا د موږ ځوانان باید خپل نهایت کوشش وکړي چې په دغه ټولنه کې استفاده وکړي د خپل وخت نه،
خپل ځان مخ ته بوځي او د خپل ژوند نه یو مثبت شکل خپل ژوند ته ورکړي او یو جي ته ځان ورسوي. دغه ډېر او دغه د موږ ټولو افغانانو باید موږ ټولو ته دغه یو باید پسې ودرېږو، خپل ځوانان تشویق کړو په دغه لاره کې، چون دغه د موږ ټولو ګټه ده او د موږ د افغانانو تصویر ښه کولو ته په دغه ټولنه کې، په دغه غربي ټولنه کې دغه به یو ډېر مثبت لاره وي چې یو مثبت تصویر د افغانانو په حساب نشر کړو. یوه خبره غواړم اضافه کړم، مننه خوشحال صاحب وخت راکولو نه. دلته یو څه وخته وړاندې ډانلډ ټرمپ په خپله خبره کې یو ډول دغه درېیمو هېوادونو ته د پیغور په ژبه، د تانې په ژبه یو څه وویل. وایي که زه دلته غواړم چې زما وطن ته خلک راکډه سي، نو ما ته د ډنمارک او د سویډن د دغه ډول هېوادونو نه د خلک راکډه سي چې دلته زما په ټولنه کې لږ څه مفید او ګټور تمام سي. او درېیمو هېوادونو ته یې ډېر د پیغور په ژبه، دې درېیمو هېوادونو په ډله کې خو زموږ هېواد هم په همدې سر کې ده. غواړم خپلو هېوادوالو ته یوه خبره بله وکړم چې راځئ دغه د کډوالۍ دا کم لقب چې موږ ته راکول شوی، د افغانانو دویم نوم خاصم د کډوالو کې ښودل شوی د ډېره پخوانه 50-60 کاله سو چې موږ له خپله وطنه بار لرې کېږو، جلا کېږو. هغه څه چې موږ خپل وطن کې باید وکړو هغه موږ نه هغه ځای کې پاتې موږ دلته په پردیو هېوادونو کې خپله انرژي مصرفوو. نو غواړم یوه خبره اضافه کړم چې په دغه وطنونو کې زموږ دپاره ډېرې لارې دي، که هغه د درس ویلو دي، که د کار کولو دي، که د نورو مهارتونو باندې خپل کار کول دي. موږ او تاسو ته موقع دلته ډېره ښه ده، خو له لاسه یې مه ورکوئ. که چیرې تاسو باندې تېره شوي خپل راتلونکي نسلونو باندې، خپل اولادونو باندې څومره وسه مو چې کېږي کار پرې وکړئ، په ځان زحمت تېر کړئ په هغوی چې تر څو پورې هغه ستونزې او مشکلات چې موږ د کډوالو په څېر دلته تېر کړي. زه شخصا د خپل له ځان نه درته وایم، زما دغه څومره نور ملګري چې هم دي، خو راتلونکي نسلونو ته ډېر زیات هیله من یم چې کوم دلته دي. زما خپله دلته مشرور دی، ورېرونه مې دي، یعنې زما تر حده زیات کوښښ همدی چې خپل ورېرونو باندې کار وکړم چې تر څو پورې هغه د درس له لارې دوی ډېرو ښو ځایونو ته ورسېږي. همدغه کار چې تاسو کړی نن د 6 کالو فکر 6 کلنه وایي تاسو مهاجر سوئ او نن ورځ تاسو د فرانکفورت پارلمان ته ولاړ یې. دغه پیرزو مې ده چې د ما د وطن هر یوه لور او بچی دغسې یوه لار ځان ته غوره کړي او دلته ورسېږي، تر څو چې د دغې ټولنې هغه اصلي اوسېدونکي چې کوم هغه سټیزن دي، که هغه په جرمني کې دی او که په امریکا او په اروپا هر هېواد کې دي، تر څو موږ او تاسو ته په ده نظر ونه ګوري چې دا دلته راځي زموږ ټیکس باندې دوی ژوند کوي، دا وایي چې دا خلک دلته راځي یو لنډ موده دوی مشکلات ستونزې دلته تېروي، خو سبا ورځ د دغې هېواد او د دغې ټولنې په جوړونه کې دوی بیرته ټکس ورکوي، دوی دلته زحمت وباسي، کار کوي، چې سبا ورځ موږ ته څوک د خیرات خورو په سترګه ونه ګوري. زحمتکښه یو، موږ زحمت ویستی، موږ همیش خپل تر وسې پورې کړي، خو غواړم چې نور هم هغه لاره غوره کړو چې تر څو پورې دنیا ته یو ښه مثال پرېږدو. نو مننه کوم، ژوندي اوسئ. مهرباني خوشحال صاحب. ډېره مننه احمدزی صاحب، په خیر راغلی. وروستیو شیبو کې فکر کوم چې حتما په طرف ناوخته سوی و، لکه کیسه خو خدای دې راوله. په خیر راغلی. سلامونه او نیکې هیلې، خدای پاک خوشحال لره، ډېره زیاته مننه. ولاکه بیا ما بیخي هیر و، رښتیا درته وایم، ولاکه مې په یاده، ما فکر کوی چې تاسو سبانۍ شپه یاده کړې ده، یعنې سبا چې یکشنبه راځي، ما فکر کوی چې هغه شپه مې یاده کړې ده. ما بیخي له یاده دا خبره وتلې وه. ډېره زیاته مننه خوشحال جانه، د ناستې خویندو ته، ورونو ته، ټول ته سلامونه او نیکې هیلې. خدای تاسو ټول باعزته ببرو لري. ډېره زیاته مننه له دې نه چې له اوسۍ خور سره ټول درېدلي یاست، ورسره ولاړ یاست او د دې په څنګ کې یاست. اول خو دې د کامیابۍ او د پرمختګ آرزو کول الله تعالی نه چې خدای پاک په خیر سره کامیابه کړي او لاړ سي، د خپلو افغانانو د خپلو خلکو لپاره د خدمت جوګه وګرځېږي او دغه ځوانانو لپاره چې دلته سربډاله دي او له بېلابېلو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي، دغه ستونزو لپاره یو د حل لاره واوسېږي او د یو حل لاره ورته پیدا کړي. دغسې لکه څه رقم چې دلته د نورو هېوادو خلک نمایندګان لري په دې په ولایتي شوراو کې،
دغه رقم د موږ هم نمایندګي اوسۍ خور وکړي او که نور داسې څوک ځوانان ولاړ شي هغه هم خدای پاک کامیابه کړي، هغه هم ولاړ شي د افغانانو ښه نمایندګي وکړي او دا به زموږ د هیواد لپاره د افتخار ځای چې ته یو هیواد ته مهاجر راځه او په ډېرو سختیو په ډېرو مشکلاتو باندې بیا تر هغه حاجي پورې لا تر هغه موقفه پورې ځان رسوه چې هغه د هغه هیواد هلته د هغه هیواد قانون اساسي، هلته د هغه هیواد مختلف قانونونه جوړیږي او ته د هغه برخه ګرځېږه او د هغه هیواد په مسایلو کې ځان ځای کوه. د ټولو دا د افغانستان لپاره د افتخار ځای ده، د ځوانانو لپاره، د افغانانو لپاره، د افغانستان د پیغلو لپاره، د افغانستان د ځوانانو لپاره د افتخار ځای ده چې د موږ داسې یو پیاوړې پیغله د افغانستان نن پارلمان ته ځي او د افغانانو له د افغانستان نمایندګي کوي، نو دا به د موږ ټولو لپاره د ویاړ او د افتخار ځای. زه د هغو ځوانانو نه چې څوک ولاړ دي لا څوک نه دي ولاړ له ټولو نه مې هیله دا ده چې د اوسۍ خور تر څنګ ودرېږئ تر څو د دې ملاتړ وکړو او د دې تر څنګ واوسېږو. دا د کوم په هدف باندې چې راوتلی دی لا کوم هدف لري دا ورته ورسوو چې دا زموږ لپاره د خدمت جوګه وګرځېږو، د موږ لپاره خدمت وکړي. په ټوله کې لکه څرنګه چې مخکې یادواري وکړله موږ ډېری د هیوادو خلک دلته ډېر دغه لري چې نمایندګان لري چې د دوی لپاره په بېلابېلو برخو کې خدمت کوي او د خپل هیواد د مهاجرو لپاره د مشکلات یې رفع کوي او د مشکل په وخت کې ورسره ولاړي. اما موږ بدبختانه کم دی هغه خلک چې د موږ ځوانان زه وینم. زه خو د فرانکفورت ته اوس تازه راغلی یم، زه د حالت چې کله ناکله هغې خواته چې ولاړ شم د ځوانانو حالت وګورم. خدای شاید د خواشینۍ ځای ده کله چې دا ځوانان په یو وضعیت کې سړی وګوري، څوک نه یې لا څوک په هغه په اصطلاح باندې په داد یې نه رسېږي، نو بیا سړي ته زور هم ورکوي او سړی ورته شی کولی هم نشي ویلی چې د موږ په وس کې هغه څه نشته چې موږ د دوی لپاره یو څه وکولی سو. نو دا به د موږ لپاره غټه خبره وي چې موږ یو نماینده ولرو او د موږ غږ تر د آلمان تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوي او تر هغه خلکو چې د موږ مشکلات باندې حل کېږي د موږ غږ جوړ شي ورته، نو دا به ډېره ښه خبره وي. نو آرزو د دې ده چې الله پاک دې اوسۍ خور کامیابه کړي او دا کوم ځوانان چې دلته ناست یاست موږ اورئ موږ ګورئ، ډېره زیاته مننه. او څوک چې په فرانکفورت کې ژوند کوي چې د چا عمرونه له 83 کلو نه جګ دي، مهمه نه ده چې څوک الماني پاسپورټ ولري، د دوچه پاس ولري، مهمه دا ده چې ته د المان یو آی ډي کارت هم ولري. ته کولی شې چې اوسۍ خور ته رایه ورکړي او د دې تر څنګ ودرېږئ. په 15 د دغې میاشتې چې د کال 3 میاشت هم راځي، مارچ ورته وایي د دغه تاریخ له حسابه، نو په دغه تاریخ له اوسۍ خور سره ټول ودرېږو، رایه ورکو تر څو دا ته په پارلماني ټاکنو کې کامیاب وکړو، دا تر دا ورسېږي در چوکۍ ورسېږي. ډېره زیاته مننه. ډېره مننه احمدزی صاحب کور دې ودان. حسین مهرباني. ډېره مننه احمدزی صاحب تاسې د خبرونه. زه اول دغه احساسوم چې تاسې ټول چې ما سره ولاړ یاست، زه اوس هم لا داسې احساسوم چې زه ما دغه ټاکنه مې وړې ده، چون دغسې دوستان دغسې افغانان ما سره ولاړ دي. دغه ما ته بیخي د ویاړ خبره ده او زه خپله ډېره خوشحاله یم چې دغه نن زه تاسو ته ګورم او ما ته تاسې دومره ښه خبرې مو راته وکړلې چې ما ته تاسو نور هم انرژي راکړله چې زه په دغه لاره کې نور هم دغسې مخ ته لاړه سم او خپلو وطندارانو ته خپل افغانانو ته کومک وکړم. ډېره خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. یعقوب اندړ صاحب مهرباني وکړئ، تاسې نه اورو، ستاسې خبرې پاتې دي. ډېر قدرمنې خور اوسۍ اندړ ته کامره مو که خلاصه کړئ بیخي به ښه شي. کامره مې بنده ده. خلاصه شوه اوس ورور؟ نه نه موږ ته خو اوس د پارلمان د فرانکفورت کار پارلمان نماندې اغلې اوسۍ اندړ، د هېواد ژبی خبریال خوشحال صاحب، ډېرې قدرمندې خویندې، ځوان قدر ځواک صاحب، احمدزی صاحب، فولاد صاحب، سلامونه وړاندې کوم. د لایو ټولو کتونکو ته خدای دې وکړي جوړ روغ اوسئ.
په اول کې د لوی افغانستان کې په آخر حوادثو کې چې څوک شهیدان سوي دي، الله جل جلاله دې د شهیدانو شهادت قبول کړي. کورنیو ته یې د زړه صبر او عاجل عزم غواړم. ډېره مننه خوشحال صاحب چې ماته مو وخت راکړو. ورور زه غواړم په 2 موضوعاتو باندې خبرې وکړم. که چېرته د اوسۍ اجازه وي، یو د اوسۍ چې کوم خدمتونه افغانانو ته کړي دي په هغو باندې ډېرو خبرو باندې دې سانسور وکړو، ویې نه ویل دلته. بله ورځ هلته فرانکفورت کې یوه مظاهره وه د پاکستان په ضد باندې، جان احمدزی ورور هلته پکې و. نو هلته دوستانو تقاضا دا وه چې اوسۍ خور هم خبرې وکړي. نو دې خبرې په دې خاطر باندې ونه کړې چې ګواکې د افغانان بیا داسې فکر ونه کړي چې زه دلته د خپل کمپاین په خاطر باندې راغلی یم. نو هغه د پاکستان په ضد مظاهره وه، صرف د یو ګډونوال په صفت هلته پکې دې هم ګډون وکړو. زه یو 2 بیلګې درته وایم خوشحال صاحب. کوم کډوال چې له اوکراین نه اوکراین باندې چې جنګ وسو او آلمان ته کډوال سو افغانان، د هغوی لپاره اوسۍ دلته ډېرې منډې وکړې، حتی کورونه یې ورته ونیودو، ځای په ځای یې کړو. څوک چې په هایم کې وو هغه یې له هایمه راویستو. خپل شخصي کورونه چې دی اتاقونه او بعضې کورونه درلودو دا یې ورته ورکړو. یو بله بیلګه یې خوشحال صاحب دا ده، د موږ تاسې نه غواړم نوم یې واخلم ځکه د هغوی شاید خوښه نه وي، له افغانستان نه په دغه آخر کې چې سقوط وسو، د موږ یو سپین ږیری سړی و او یوه زړه ښځه ورسره وه. زوی یې د GIZ سره کار کول، نو اولادونه یې هلته پاته سوي وو. دوی آلمان ته راغلو د انتقال په پروسه کې. بیا چې کله اوسۍ خور پرې خبره سوه، دوی هلته د آلمان په یوه لرې نقطه کې پراته وو. اوسۍ خور را تبدیل کړو دلته په بادزودن کې چې اوس زه دلته اوسم، فرانکفورت سره تقریبا 12-13 کیلومتره کې بادزودن ښار موقعیت لري. دلته یې ورته خپل شخصي کور هم ورکړو د 1 کال لپاره، او د میاشتې چې کوم مصارف ورته هغه هم دې له خپله جیبه ورته ورکول، تر څو پورې چې هغه قانوني پروسیجر پوره سو. بیا وروسته سوسیال او جاب سنټر دوی په غاړه واخیستو. او بل مخکې د نفیسې خور هم یوه خبر وکړه د افغان خویندو په مورد باندې. له اوسۍ مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې له ما سره 500 کارمندان کار کوي. په 500 کارمندانو کې خوشحال صاحب زیاتره فیصدي افغانان دي. بیا خوشبختانه په افغانانو کې زیاتره فیصدي افغاني خویندې دي. دا ډېره ښه خبره ده. داسې اوسۍ دا موضوعات نه غواړي ووایي. هغه یعنې مخکې ځواک صاحب ډېره ښه خبر وکړه، په افغانستان کې چې به څو کاندیدان وو چې زه به داسې وکړم هسې به وکړم، نو هر څه به انشاءالله د عمل په میدان کې ثابتېږي. نو دا مې بیلګې درته وویلې. ډېر داسې کارونه سوي دي چې نه په سوشل میډیا راغلي دي، او دا خپله فکر کوم دغه انتخابات چې شروع سو، حتی د ټیک ټاک ID یم په دغو ورځو کې جوړه کړې ده، له ځکه څوک نه دي فالو کړي. نو د ما په مجموع کې په افغانانو باندې دا غږ ده چې کوم افغانان چې دغه 4.5 کاله د وطن د خویندو او مندو په خاطر باندې چغې کوي چې باید مکتبونه یې په مخ باندې خلاص شي، د موږ ټولو نظریه همدا ده. خو نن په واقعیت داسې یوه زمینه مساعده سوې ده چې له اوسۍ نه چې کوم افغانان په جرمني کې ملاتړ کوي یا رایه ورته ورکوي، هغه له هغو افغانو خویندو نه ملاتړ ده چې اوس په افغانستان کې د دوی په مخ باندې د رڼا پوهې علم دروازې باندې دي. نو نن د رښتیا میدان راغلی، راځئ سره ودرېږو ټول لاس په لاسو، نه د اوسۍ لپاره بلکې د خپلو راتلونکو ستونزو د حل په موخه باید ټول په ګډه کار وکړو. او دا به اولین واري چې د آلمان په تاریخ کې، بیا خصوصا د فرانکفورت د ښار په تاریخ کې یوه افغانه ښځه چې دومره جرأت یې کړی ده، موږ یې جرأت ستایو، دې څوکۍ ته یې ځان نومان کړی ده. دا به یو تاریخ موږ جوړوو چې یوه افغانه خور ورته کامیابه کړو، چې انشاءالله کامیابه ده. او بل خوشحال صاحب تا مخکې یوه بلې موضوع ته مې اشاره وکړه چې تاسو د کورنۍ غړي یاست. موږ بالکل د کورنۍ غړي یو. نو د ما ملاتړ له اوسۍ خور نه هغه د کورنۍ غړیتوب په اساس نه ده، د موږ ایډیالوژي په اساس باندې د ما ملاتړ ده. چې یوه ښه بیلګه یې دا ده چې دا هم د لوی افغانستان دعوهګیره ده او زه هم یم. او کورني جوړښت که درته ووایم چې اوسۍ مور هم دري زبانه ده، د ما هم دري زبانه ده. او په آخر کې دومره وایم خوشحال صاحب چې اوسۍ اندړ د لوی افغانستان د ښکلا سمبول ده. پلار یې د وزیرستان ده، مور یې د کابل ده، دري زبانه ده،
او خاوند یې د غزني د اندړ و. نو افغانانو نه بیا ایله داسې وروره د رښتیا میدان راغلی، راځئ چې اوسئ مایه کړو او ملاتړ ترېنه وکړو. مننه. ډیره مننه یعقوب اندړ صاحب، کور دې ودان، خوشحاله اوسئ. جمیل باسط صاحب به وروستۍ خبرې وکړي، ځواک صاحب، فولاد صاحب، احمدزی صاحب، نفیسه صافی او غلی اوسئ، بیا به نو خدای پاماني هم وکړو. باسط صاحب سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. باور لرم چې خپرونه مو اورېدلې ده، نو راځئ ستاسې خبرې، ستاسې نظر اورو. سلام، ډیره مننه خوشحال صاحب، ټولو ملمنو ته، په تیره اندړ صاحب ته، حسین خور ډیره زیاته مننه چې دا جرأت مو وکړ. او ما دوه تړاوه دي، یو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون کې ما کار کړی، نو په دې سړی خوشحاله شي چې په خپل وطن کې نه، په بل وطن کې د څوک د افغانستان نه د رای او د انتخاباتو کار کې دغه انوالو وي. او دویم دا چې زه یو مهاجر یم، فعلا نیدرزاکسن کې یم، کاشکې زه فرانکفورټ کې وی. ما دا اعلان کولو چې هر چا حسین خور سره مرسته وکړه، رای ورکړه، زه به یو ډیجیټلي قضیه ورته فری حل کوم او پوره به وخت ورکوم. کاشکې دغلته زه مو په هر حال ډېره زیاته مننه. د یو مهاجر په توګه زه دا احساس کوم چې په خپله ژبه د یو مشکل بیانول مربوطه کس سره رسول دا څومره اسانه. ما دلته ډېر مسایل لیدلي دي، دلته ملګرو ټولو دلته بیان کړل. متاسفانه د اروپایي هیوادونو یو له سختیو څخه یو دا ده چې دلته ژبه یو لوی مشکل وي. او زه خپله چې په څلور پنځه ژبو پوهېدلم، خو په الماني نه پوهېدم، ما دا مشکلات حس کړي دي. ما څوک نه درلوده چې خپل مشکل ورته کم از کم تشریح کړم. او دا به د افغانانو لپاره یو مرجع شي، یو د ټولېدلو ځای به شي. دومه خبره دا ده چې په لویه کې یو سیاسي انګیزه ده چې نړۍ چې موږ ورته یو کور وایو، د نړۍ په کنج کې یو افغانه میرمنه د رای او د انتخاباتو پروسه کې داخلېدلی شي، ولې نه په خپله خاوره. دا یو لوی پیغام دی چې دلته به ځواک صاحب، پولاد صاحب، خوشحال صاحب، تاسو د ټولو لپاره به یو مثال وي. او درېیمه خبره، ما د انتخاباتو کمیسیون یادواري په ده وکړله چې په دې پروسه کې کامیابي ناکامي دا ټولې ما لپاره دا اوس کامیابي ده چې ټولو افغانانو یو فکر واخیسته چې یو افغانه میرمن په فرانکفورټ کې د مرکز د جرمني کې دا جرأت کړی دی، او موږ ټول ورسره ولاړ یو، ټول هغه ملګري چې هلته او لټي ونه کړي. موږ تاسې افغانان بعضې وخت بعضې شیونه ډېر لایټ نیسو، ډېر کمزور دغه نیسو چې ارزه صحیح ده، خو یو څوک به رایه ورکړي. دغه شی که ونه کړو او ټول حاضر شو، کوم چې په تیره پښتانه په افغانستان کې دا خوی درلوده چې رای لپاره به ډېر اهمیت نه ورکوو، ملاګانې وتړئ، لږه لټي دغه کې یو طرف ته کوي، هر څوک یو کارډ لري، یو اسوایس لري چې هغه کولی شي رای ورکړي او حسین خور ته رای ورکړي، نو دا به ډېره ښه شي. زه د حسین خور د فعالیتونو نه خبر یم، دلته مشرانو سره ناست وو، وړمه ورځ په یو جمیرو جماعت کې په دې باندې بحث و. د ډېر زیات کارونه کړي دي افغانانو لپاره، ډېر ښه ستاینه یې وشوه. نو دا به ډېر ښه شي. په لویه کې د افغانستان لپاره یو میسج دی، او په شخصي لیول کې موږ لپاره به ډېر ښه ټول هغه افغانان چې دلته الماني ژبه په اسانۍ سره نشي زده کولی، خپل پیغام به تر حسین خور رسوي، او بیا به حسین خور مخته دا مشکل رسوي. او زه مطمئن یم ډېر داسې مشکلات دي که چېرته دا پروسه کامیابه شوه، زه به ورته یو لوی لیست وړم د لوی افغانستان نه چې حسین خور دا او پاکستانیان زموږ له آیډنټیټي نه استفاده کوي او زموږ له نامه نه دا اسناد ترلاسه کوي، اول به دا هم غټ مشکل. ډېره مننه. مهرباني. ډېره مننه تاسو نه نصیب صاحب. تاسو هم فعالیتونه ما په سوشل میډیا کې تعقیب کړي دي، او دغه هم د موږ ځوانانو ته ډېر مفید ده، او دغه کار چې تاسو هم کوئ یعنی موږ افغانانو ته ډېره فایدهمنه ده، او دغه تاسې نور هم دغسې ادامه ورکړئ، تا نورو خلکو هم دغسې تاسې د پوهه نه استفاده وکړي او مخته لاړ سي. ډېره مننه. کور ودان. زه یو ټوکه غوندې کوم، دغه دوه کسه چې په غوسه ناست یو ځواک صاحب یو فولاد صاحب دواړه روژه دي، ښه روژه یې نه ده ماته کړې. داسې جدي خوشحال صاحب محترم،
ما ته یو مسج راغی، زه باید یو چیرته ولاړ سم، که ما ته اجازه راکړئ زه به په دري ژبه یوه دقیقه وغږېږم چې زمونږ او تاسې ټول قومونه وپوهېږي چې دلته څه قصه روانه ده، که اجازه مې وي. سلام و درود خدمت تمام هموطنان عزیز و تمام اقوام ساکنی که در کشورهای اروپایی زندگی میکنین. بانو حسین ظریف اندر یکی از بانوهای بسیار قدرتمندی هستند که از طفولیت در اروپا آمدن و صفر شروع کردن و بالاخره با زحماتی که کشیدن و با اونمو انگیزه و مورالی که داشتن خود به قله‌های بلند پیشرفت و ترقی رساندن، توانستن تحصیلات خود پیش ببرن و ارتباطات خود در ادارات مختلف رسمی اروپا بیشتر بسازد تا بالاخره امروز باعث افتخار کشور ما هستند و در اینجا از با انتخابات اروپا استاده شدن. از تمام هموطنان، هم از تاجیک، هزاره، ازبک و تمام اقوامی که در اروپا زندگی میکنین بر اینا رای بتین، اینا را موفق بسازین تا بالاخره یک نماینده خوبی ما در دولت اروپا باشن و از ما طرفداری بکنن، مشکلاتی که ما دارن اونا را حل بکنن. سلامت و باعزت باشین، ایامتان خوش، اوقاتتان خوش. ډیره زیاته مننه، باعزت اوسئ. زه به په اجازه ولاړ سم، انشاءالله د بیا لیدو په هیله. ګرانې خورجانې موږ درپسې ولاړ یو، ستاسې زموږ په توان کې دي، انشاءالله ټول افغانان درپسې ولاړ دي او دا د افغانانو وجیبه او فریضه ده چې ستاسو ملاتړ وکړي تر څو یو نماینده په دولت کې ولري. ګورئ همدا اوس که تاسو هندوانو زمونږ د هندوستان خلک وګورئ، د چاینا خلک وګورئ او بالاخره ترکیه او د نورو هیوادونو خلک وګورئ، ډېر قوي نمایندګان په مختلفو بخشونو کې لري، خو متاسفانه موږ او تاسې افغانان نه لرو چې دغه ته باید جدي پاملرنه وسي او دا څوک چې فعاله دي په د باندې کار وکړي. د کمیونټیانو مشرانو ته وایم چې تاسو باید په هره برخه کې نماینده ولرئ تر څو زموږ غږ او زموږ مشکلات دولت ته ورسوي. ښه وخت ولرئ. مننه، قربان مسم. په اجازه مو. ډېره مننه فولاد صاحب. ډیره مننه. کور دې ودان خوشحاله اوسئ. له ټولو مننه کوم. خو زه یوه خبره کوم، هغه نفیسه چې ده د دوی ځای کې پیشنمای ده او دا د همدې لپاره منتظره وه تر پیشنمې پورې چې هغه له اوسۍ څخه خبرې ولري، خبرې وکړي. نو که وروستیو کې م څه لرئ نفیسې مهرباني وکوئ بچې، ټوله شپه مې په ویښه هم تېره کړله او په قدم هغه 15 دقیقې خبرې مې وکړې. ډیره مننه خوشحال صاحب، کور مو ودان. صرف یو خبرې ته اشاره کوم. اندر صاحب مخکې اشاره وکړله چې هوسۍ ډیر څه کړي دي د خویندو لپاره، د ورونو لپاره، د مهاجرینو لپاره، خو دې سانسور کړي دي او وړاندې کړي نه دي. دا ډیره مهمه ده. دا د هوسۍ دې دا نه وایي چې زه دا راښکاره کړم زه به بد ښکاره شم، نه، ته باید دا راښکاره کړې ځکه تا یو څه کړي دي. دا ستا د هغه ځای ته رسېدلو لپاره چې ستا هدف دی باید ورسېږي، ډیر ضرور دی. باید دا دې ښکاره کړي وې، لا دې په سوشل میډیا کې ویلي وې، مونږ ته یې ووایه، مونږ به یې ووایو په سوشل میډیا کې. ستا د کامیابۍ لپاره یو ستر ګام همدا دی چې په میډیا کې ستا فعالیتونه وستایل شي تر څو هغه هدف چې تا ټاکلی دی، هغه افغانان چې دغلته په فرانکفورټ کې دي، جرمني کې دي، هغه له تا نه حمایت وکړي او هغه هدف ته ورسېږي. نو انشاءالله زه بیا هم وایم دا خوږ غږ چې ته ورسېدلې، اوس هم زموږ لپاره بریالی یې چې بریالی شولې. لومړنی څوک چې زه یې لمانځم ښه په ویاړ باندې په افغانستان کې، هغه به زه اوسېږم او یو غټه پارټي به هم نیسم. دا مې وعده ده انشاءالله. او د دې ترڅنګ ټولو خویندو لپاره دغه لایف تنه زموږ کامیابي ده چې یوې خور لپاره نیول شوی دی، یو چا لپاره چې زحمتونه یې ګاللي دي، له شپږ کلنۍ نه یې شروع کړې ده او نن هغه ځای ته رسېږي چې هغلته خپله المانیان نشي کولی چې ورسېږي. نو لا بریا دې غواړو. ډېره مننه له تاسو ټولو نه، خوشحال صاحب، ځواک صاحب، اندر صاحب، ډاکټر مسکا، نور ورونه چې دلته دي، ډیره مننه. کور مو ودان، آباد اوسئ، الله هم وځلیږئ. خوشحاله اوسئ، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. ځواک صاحب تاسو خو څه ویل نه لرئ؟ کې یو ځلې بیا ورته کامیابي غواړو په فرانکفورټ او په ټوله جرمني کې، بیا په ځانګړي ډول په فرانکفورټ کې چې څومره هم زموږ ملګري دوستان دي، وطنوال مو دي، د خپل د ژوند یو ساعت د خپل د وطن د خورکۍ دپاره انویسټ کوي. دا سرمایه ګذاري ده. موږ او تاسو د سرمایه ګذاري، زه خو د اقتصاد د پوهنځي فارغ مرشد ته چې ګورم د اقتصاد له اړخه ګورم، که وخت دی، که پیسې دي، هر څه دي، د سرمایه ګذاري یو مشخصي کې وکړئ. نو خپل د ژوند یو ساعت مو د هوسۍ خورکۍ دپاره جلا کوي او هلته سرمایه ګذاري وکړئ چې تر څو پورې په راتلونکي کې زموږ او ستاسو د ټولنې او بیا په ټوله کې د انسانیت دپاره د غږ جوړ سي او خدمت وکړي. مننه.
ډیره مننه اغلی حسین، ډیره مننه. کور دې ودان، خوشحاله اوسئ. چې زما دعوت دې ومنه خپرونې ته راغلی، ډیره مننه. ډیره مننه تاسو ټولو نه. نفیسه خوري، تاسو دا خبره چې راته وکړله چې ولې دا کارونه چې ما کړي دي، یعنی کومکونه ما کړي دي، زه ولې یعنی نه وایم، خبرې مې نه دي پې کړي، په دې خاطر چې ما دغه خپل وطندارانو ته کړي دي. ما ته دا دومره غټه خبره نه ښکارېږي په دې چې دغه دي زه خپل فرض ګڼم چې زه باید خپل خلکو سره، خپل وطندارانو سره، خپل افغانانو سره ودرېږم او زه کومک ورسره وکړم. ما ته دا هېڅ وخت داسې شی نه و چې زه په میډیا کې یا دغسې خلکو ته ووایم چې ما داسې وکړو او زه په هغه باندې ځان ډېر غټ احساس کړم. ما ته دغه ډېر یو یعنی نورمال ده. ما ته زه باید دا باید هر څوک وکړي، هر افغان ته باید څوک ودرېږي، هر افغان سره باید موږ ټول ودرېږو. دغه د موږ کامیابي ده او په دغه کې موږ کولی سو چې مخ ته لاړ سو او موږ وطن هم په دغسې چې موږ ټول سره یو ځای ودرېږي او خپل وطن ته هم دغسې خدمت کولی سو. ډیره مننه اغلی حسین، کور ودان خوشحاله اوسئ. ځواک صاحب له تاسې مننه، نفیسه صافۍ له تاسې مننه، اندړ صاحب له تاسې مننه، ډاکټر صاحب مسکا له تاسې مننه، جمیل واحد صاحب له تاسې مننه، جان احمدزی صاحب له تاسې مننه او دغه 3000 نفر چې نن شاوخوا ناست 2000 ناست دي، له تاسو ټولو ډیره مننه. کور مو ودان، ژوندي اوسئ چې په دې خپرونه کې مو برخه واخیستله او خپله کور مو حمایت کړله. کور مو ودان، ژوندي اوسئ. طالبانو تاسو ټول په پاک او بخونکي الله تعالی سپارم. ښاد او بریالي اوسئ، ښه وختونه ولرئ. فرانسویانو نه ډیره مننه چې سپورټ د جرمنیانو یې وکړ. ډیره مننه. ډیره مننه.